اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. نو اوس ووایاست چې تر هغه چا زیات ظالم به څوک وي چې الله پورې دروغ وایي او کله چې رښتیا یعنی د دین خبره ورته راشي نو دروغ یې ګڼي. آیا په جهنم کې د داسې کافرانو لپاره استوګنځای نشته؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. او چا چې رښتیا راوړي او هغه رښتینی هم ګڼي همدا خلک متقیان دي. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. د دوی لپاره د خپل رب په وړاندې هر هغه څه دي چې دوی یې غواړي همدا د نیکانو بدله ده. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تر دې چې الله به هغه ډیر بد عملونه چې دوی کړي ترې ورژوي او د هغو غوره عملونو په بدله کې به یې پوره اجر ورکړي کوم چې دوی به کول. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. اے رسوله آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ خدا خلق دی له هغه یعنی الله پرته په نورو ډاروي او هغه څوک چې الله یې بېلاري کوي نو بیا هغه لره څوک لارښود نشته او چاته چې الله هدایت وکړي نو بیا یې څوک بېلاري کوونکی نشته. آیا الله برلاسی غچ اخیستو والا نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. او کته هغوی وپوښتي چې آسمانونه او ځمکه چا پیدا کړي خامخا به وایي چې الله. ورته ووایه نو آیا تاسو هغو شیانو یعنی بوتانو ته پام کړی چې الله نه پرته یې رابلی؟ که ماته الله څه ضرر رسولو غواړي آیا دوی یې ضرر ایسته شي؟ آیا که ماته څه رحمت وغواړي آیا دوی د هغه رحمت بندولی شي؟ ورته ووایه الله می بس دی، توکلی خلک یوازې پر هغه بروسه کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ورته ووایه ای زما قومه تاسو پر خپله تګلاره عمل کوئ، زه پر خپله تګلاره عمل کوونکی یم، نو ژر به وپوهیږئ چې چاته هغه عذاب راځي چې شرموي او همیشنی عذاب ورباندې راپریوځي.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. اے رسوله، یقینا موږ دا کتاب په حق سره د خلکو د پاره پرتا نازل کړی، نو اوس چې څوک په سمه لار برابر شو هغه د خپلې ګټې لپاره په سمه لار کیږي، او څوک چې بېلارې شو نو یقینا د خپل ځان په تاوان بېلارې کیږي، او ته ورباندې ذمهوار ساتونکی نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هماغه الله د مرګ په وخت کې ساګانی اخلي، او د کوم چې مرګ نوی راغلی په خوب کې اخلي، بیا چې په هر چا د مرګ فیصله شوی وي هغه ایساروي او نورې تر یوې ټاکلې نیټې پورې بیرته رالیږي. په دې کې یقینا د هغو خلکو دپاره چې فکر کوي ډېرې نشانې دي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا دی خلکو د الله له اجازې پرته څه سپارښتګر نیولي دي؟ ورته ووایه آیا که څه هم هغوی نه د کوم شي واک لري او نه عقل لري، بیا یې هم سپارښتګر ګڼئ؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ووایا شفاعت خو ټول د الله په واک کې دی، هماغه لر د اسمانو او ځمکې پاچایي ده، بیا به تاسې ټول د هماغه لور ته ورګرځول کیږئ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. او کله چې یوازې یو الله یاد شي نو د هغو خلکو زړونه کرکه کوي چې آخرت نه مني، او هغه وخت چې له هغه پرته نور یاد شي یو دم هغوی په خوشحالۍ شي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ووایا یا الله د اسمانو او ځمکې پیدا کوونکې او د پټو او ښکاره و پوهېدونکې خدایه، همدا ته به د خپلو بندګانو ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوي چې دوی به پکې اختلاف کاوه. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. او که د ځمکې ټول شته او ورسره همدومره نور د هغو خلکو وي چې ظلم یې کړی، نو د قیامت په ورځ به یې د ناکاره عذاب بدله کې خامخا ورکړي، او دوی ته به د الله له لورې هغه څه ورڅرګند شي چې هیڅ ګمان یې نه کاوه. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او څه یې چې کړي د هغو بدۍ به ورته راښکاره شي، او په کوم شي چې ملنډې وهلې هغه به ترې چاپیر شي.
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو انسان ته چې کله څه تکلیف ورسیږي نو موږ رابلي، بیا چې له خپل لوري کوم نعمت ورکړو وایي دا خو یوازې ما ته په خپله پوهه راکړی شوی دی. نه، بلکې هغه یو ازمایښت دی، خو د دوی زیاتره نه پوهیږي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لدوی نه مخکې ځینو خلکو هم دا خبره کړې وه، خو بیا د دوی لاسته راوړنو هیڅ شی ترې ایثار نه کړی شول. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. نو هغوی چې څه کړي وو د هغو بدۍ ورته ورسېدلې، او له دغو خلکو هم چا چې ظلمونه کړي د خپلو لاسته راوړنو بدۍ به ژر ورته ورسیږي، او دوی موږ لره عاجزونکي نه دي. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دوی نه پوهیږي چې الله چاته وغواړي روزي یې پراخوي او یا یې کموي؟ بېشکه په دې کې د هغو خلکو دپاره لویې نښانې دي چې ایمان راوړي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ورته ووایه ای زما هغو بندگانو چې پر خپلو ځانو یې ظلم کړی، د الله له رحمته مه ناهیلې کیږئ، یقینا الله ټول ګناهونه بخشي، بېشکه هماغه ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. او خپل رب ته ور وګرځئ او هغه ته غاړه کیږدئ تر هغه مخکې چې عذاب درته راشي، بیا به له تاسو سره څه مرسته نه کیږي. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. او د هغه غوره شي متابعت کوئ چې د خپل رب لخوا درته نازل شوی، له هغه مخکې چې ناڅاپه عذاب درته راشي او تاسو خبر هم نه یاست. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هسې نه چې بیا څوک ووایي هی افسوس زما پر هغې لنډپارۍ چې د الله په هکله مې کړې وه، او رښتیا چې زه بېشکه له ملنډو وهونکو څخه وم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
یا داسې ووایي چې که الله راته سمه لار ښوولې وای زه به هم خامخا له متقیانو څخه وم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. یا چې کله عذاب وویني ووایي کاشکې زما بل وار ورتګ وای بیا به زه له نیکانو څخه وم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. تا ته هدایت ولې نه درکړل شوی؟ تا ته خو زموږ آیتونه درغلي وو خو تا دروغ وګڼل، کبر دې پرې وکړ او له کافرانو څخه شوې. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. او د قیامت په ورځ به هغه کسان وویني چې الله پورې دروغ ویلي مخونه به یې تک تور وي. آیا دوزخ کې به د داسې کبرجنو استوګنځای نه وي؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. او چا چې تقوا کړې وي الله به په نجات ورکولو سره هغوی خپل مراد ته ورسوي، نه به هغوی ته کومه سختی ورسیږي او نه به خفه کیږي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله د هر شي پیدا کوونکی او هماغه پر هر شي ساتونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هغه لره د اسمانو او ځمکې کلیانې دي او کوم خلکو چې د الله په آیتونو کفر کړی هماغوی تاوانیان دي. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ورته ووایه نو ای جاهلانو آیا تاسو بیا هم راته امر کوئ چې الله نه پرته بل څه ولمانځم؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. او حقیقت دا دی چې تا ته هم دا وحی شوی او تا نه مخکنو پیغمبرانو ته هم چې که شرک دی وکړ خامخا به د عمل هم چټي لاړ شي او حتما به له زیانمنو څخه هم شي. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بلکې یوازې د الله عبادت وکړه او له شکر ویستونکو څخه اوسه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. او دې خلکو د الله هغه شان درناوی ونه کړ څنګه چې د هغه حق و. حال دا چې ځمکه به ټوله د قیامت په ورځ د هغه په موټي کې وي او آسمانونه به نغښتلي د ده په ښي لاس کې وي. هغه لره پاکي ده او له هغه څه ډېر لوړ دی چې دوی یې ورسره شریکوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. او شپېلۍ به پوکړی شي
نو څوک چې په آسمانو او څوک چې په ځمکه کې دي ټول به بېهوښه شي پرته له هغه چې الله وغواړي. بیا به بل وار پوکړی شي نو یو دم به ټول ولاړ وي ګوري به. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. او ځمکه به د خپل رب په نور روښانه شي، کتاب به کېښودل شي، نبیان او شاهدان به راوستل شي او په حق به یې ترمنځ پرېکړه وشي او پر هغوی به ظلم نه کیږي. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. او هر کس ته به څه چې کړي وي هماغه پوره ورکړی شي او هغه یعنی الله ښه پوه دی په هغو کارو چې دوی یې کوي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. او کوم خلکو چې کفر کړی هغوی به ډلې ډلې جهنم ته روان کړی شي تر دې چې هلته ورشي دروازې یې ورته پرانیستل شي او څوکیداران یې ورته ووایي ایا له تاسو نه څوک رسولان نه و درغلي چې د خپل رب آیتونه یې در باندې لوستلی او ستاسې دغې ورځې سره مخامخ کېدلو نه یې ویرولي وای؟ دوی به ووایي هو راغلی و خو په دغو کافرانو د عذاب خبره ثابته شوې وه. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. بیا به ورته وویل شي د جهنم دروازو ته ننوځئ، تل به پکې اوسئ، نو دا د کبرجنو ناکاره استوګنځای دی. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. او هغه خلک چې خپل رب نه ویریدل ډلې ډلې به جنت ته روان کړی شي تر دې چې هلته ورشي دروازې به یې پرانیستل شي او څوکیداران به یې ورته ووایي پر تاسو دې سلام وي، تاسو پاک یاست، نو ورننوځئ، تل پکې اوسیدونکي. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. او دوی به ووایي هغه الله لره ستاینه ده چې موږ سره خپله وعده رښتینې کړه او دا ځمکه یې موږ ته په میراث کې راکړه چې اوس په جنت کې چیرته غواړو هلته ځای نیسو، نو دا د غوره عمل کوونکو ښه بدله ده. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او ته به ملائکان ویني چې د عرش نه چاپېرېدونکي د خپل رب له ستاینې سره تسبیح وایي
او بیا به د دوی ترمنځ په حق پریکړه وشي او وبه ویل شي چې د مخلوقاتو پالونکي الله لره ستاینه ده. المؤمن مکی صورت دی او 15 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله په نامه. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حمیم. د دې کتاب نازلول د بشپړ برلاسي ډیر پوه الله لخوا دی. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هغه د ګناه بخښونکی د توبې قبلونکی سخت عذاب ورکوونکی د فضل او قدرت څښتن دی. له هغه پرته بل وړ معبود نشته، هماغه ته د ټولو ورتګ دی. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. د الله په آیتونو کې یوازې هغه کسان جګړې کوي چې کافر شوي، نو په ښارونو کې د دوی ګرځېدل را ګرځېدل دي په دوکه کې وانه چوي. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لدوی مخکې د نوح قوم او له هغوی وروسته نورو قومونه هم پیغمبران دروغ ګڼلي وو او هر ولس د خپل رسول رانیولو قصد کړی وو او په باطله به یې جګړې کولې تر څو په دې سره حق پټ کړي. بیا مې هغوی راګیر کړل، نو ګوره زما سزا څنګه وه. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. او همدغسې چا چې کفر کړی پر هغوی ستا د رب خبره کره شوي چې دوی به دوزخیان وي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هغه پرشتي چې عرش پورته کړی او څوک چې د هغه چاپیره دي ټول د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح وایي، پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو دپاره بخښنه غواړي چې ای زموږ ربه تا هر شی په خپل رحمت او علم کې ځای کړي، نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه چې توبه یې ویستلې او ستا د لارې متابعت یې کړی او هغوی د دوزخ له عذابه وساتي. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. زمونږ ربه او هغوی د همیشه استوګنې هغو جنتونو ته ننباسي چې تا وعده ورسره کړي، او همدارنګه څوک چې سم شوي د دوی له پلرونو، میرمنو او خیلخانو یې، یقینا همدا ته برلاسی حکمت لرونکی. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. او هغوی له بدو حالاتو وساتي او په هغه ورځ چې ته څوک له بدو وساتي نو یقینا رحم دې پرې وکړ او همدا خو ستر بری دی.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون بشک چا چې کفر کړی هغوی ته به غږ وکړی شي چې نن تاسو له خپله ځانه څومره بیزاره یاست الله هغه وخت تر دې ډیر بیزاره و چې تاسو ایمان ته بلل کېدلی نو تاسو به کفر کاوه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل دوی به وایي ای زموږ ربه 2 ځله دې مړه کړو او 2 ځله دې ژوندي کړو موږ پر خپلو ګناهونو اقرار وکړ نو آیا اوس له دوزخه د وتلو کومه لار شته ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير جواب به ورکړل شي چې ستاسو دا حالت ځکه دی چې کله به الله یوازې وبلل شو نو تاسو به انکار کاوه او که شرک به ورسره منل کېدی نو بیا به مو منئ نو اوس پریکړه یوازې لوړ او ستر الله لره ده هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب دی هماغه ذات دی چې تاسې ته خپلې نښانې درښیي او له آسمانه روزي درته رانازلوي او بل څوک درس نه اخلي پرته له هغه چا چې الله ته ورګرځي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نو ای خلکو الله په داسې توګه راوبلی چې ستاسو تابعداري یوازې هغه ته وي که څه هم کافران بده وګڼي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق هغه د مرتبو اوچتونکی د عرش څښتن دی هغه له خپلو بندګانو نه چاته چې غواړي روح یعنی وحی رالیږي تر څو د مخامخېدو له ورځې ویرول وکړي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هغه ورځ چې دوی ټول به راڅرګندېدونکي وي د دوی هیڅ شی به یې الله نه پټ نه وي وبه ویل شي نن پاچایي د چا ده جواب به یو وي چې یوازې د الله چې ایک یو او برلاسی دی اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب نن به هر چاته په خپلو کړو وړو بدله ورکول کیږي نن ظلم نشته بېشکه الله چټک حساب اخیستونکی دی وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع او ای رسوله دا خلک د مصیبت له هغې ورځې وویروه چې نږدې راتلونکې ده کله چې زړونه تر ستوني راورسیږي او دوی له غمه ډک وي د ظالمانو به نه کوم دوست وي او نه څوک سپارښتونکی چې خبره یې ومنل شي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هغه ته د سترګو خیانت او څه چې زړونه یې پټوي ښه معلوم دي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
او الله په حق فیصله کوي او څه چې له هغه پرته یې دوی رابلي په هیڅ شي حکم نشي کولای بېشکه هماغه الله ښه اورېدونکی د هر څه لیدونکی دی. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا دا خلک په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي چې وګوري تر دوی مخکې خلکو انجام څنګه و؟ هغوی خو په زور او ځمکه کې خپلو نښو پرېښودو کې تر دوی ډېر زیات و، خو بیا هغوی د خپلو ګناهونو په وجه الله راګیر کړل او الله نه یې څوک ساتونکی نه و. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. دا ځکه چې هغو ته به خپل رسولان له نښانو سره ورتلل خو دوی به کفر کاوه نو الله راګیر کړل، بېشکه الله زورور سختی سزا والا دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. او یقینا موسی مو له خپلو آیاتونو او څرګند دلیل سره لیږلی و إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فرعون، هامان او قارون ته، خو هغوی وویل چې دی یو ډیر دروغجن کوډګر دی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بیا چې هغه زموږ لخوا له حق سره ورغی هغوی وویل د هغو خلکو زامن ووژنئ چې له ده سره یې ایمان راوړی او ښځې یې ژوندی پرېږدئ او د کافرانو چل هیڅ نه دی مګر غلط او خطا یا عبس. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. او فرعون وویل ما پرېږدئ چې موسی ووژنم او هغه د خپل رب راوبلي، زه ویرېږم چې ستاسې دین به بدل کړي یا به په دې ځمکه کې فساد راولاړ کړي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. او موسی وویل زه خپل رب ته پناه وړم او ستاسې رب ته له هر هغه کبرجن نه چې د حساب په ورځ ایمان نه لري. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. او د فرعون د کورنۍ یو مؤمن سړي چې خپل ایمان یې پټولو وویل آیا تاسو یو سړی په دې وژنئ چې وایي زما رب الله دی، په داسې حال کې چې ستاسې د رب لخوا یې څرګند دلیلونه هم درته راوړي، او حال دا چې که دی دروغجن وي نو دروغ یې پر همده دي او که رښتینی وي نو څه ناڅه هغه عذاب به در ورسیږي چې تاسو سره یې وعده کوي. بېشکه الله هغه چاته لار نه ښیي چې زیاتی کوونکی دروغجن وي.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای زما قومه، نن پاچاهی ستاسو ده، په ځمکه کې برلاسی یاست، خو که د الله عذاب را باندې راغی نو بیا به څوک زموږ مرسته وکړي؟ فرعون وویل زه تاسو ته یوازې هغه لار درښیم چې زه یې غوره ګڼم، او زه تاسو ته له سمې لارې پرته بله لار نه درښیم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. بیا هغه کس چې ایمان راوړی وویل ای قومه، زه پر تاسو لکه د پخوانیو ډلو په څیر ورځې نه ویریږم. بیا ستاسو حال هم داسې نشي لکه د نوح د قوم حالت، د عاد، سمود او کوم چې له دوی وروسته و، او الله د بندگانو د پاره د ظلم اراده نه لري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. او ای زما قومه، زه پر تاسو یو بل ته د چغو وهلو ورځې نه ډارېږم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. هغه ورځ چې تاسې بیرته په شا ګرځېدونکي یاست، ستاسو دپاره به الله نه څوک ژغورونکی نه وي، او هغه څوک چې الله یې بېلارې کړي نو بیا ورته څوک لارښوونکی نشته. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. او حقیقتا لدی مخکې یوسف هم له څرګندو دلیلونو سره درته راغلی و، خو تاسو به د هغه څه په هکله تل په شک کې وئ چې هغه درته راوړي و، تر دې چې وفات شو نو تاسو ویل چې له ده وروسته به الله هیڅکله بل رسول راونه لیږي. الله هم دغه شان هر له حده تېرېدونکی، شک راوړونکی، بېلاري کوي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هغوی چې د الله په آیتونو کې جګړې کوي پرته له دې چې کوم ښکاره سند ورته راغلی وي، د الله او مؤمنانو په وړاندې دا ډیره د ناخوښۍ خبره ده. الله هم دغه شان د هر کبرجن سرغړاند پر زړه ټاپه وهي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. او فرعون خپل وزیر ته وویل ای هامانه، ما ته یوه دنګه ماڼۍ جوړه کړه، ښایي زه هغو لارو ته ورسیږم، یعنی د اسمانو لارو ته،
بیا به د موسی خدای ته ور وګورم او بېشکه زه ګمان کوم چې هغه یعنی موسی دروغجن دی. او په همدې توګه فرعون ته د هغه ناوړه عمل ښکلی شو او له سمې لارې ایثار کړی شو او د فرعون هر چل بل څه نه ایله په تاوان کې و. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. او چا چې ایمان راوړی و هغه وویل ای زما قومه زما متابعت وکړئ چې د ښې لارې ښوونه درته وکړم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای زما قومه خبره دا ده چې دغه د دنیا ژوند یوه لږه ګټه اخیستنه ده او یقینا آخرت چې دی هغه د کرارۍ همیشنی کور دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. چا چې ناوړه کار وکړ نو یوازې هماغسې برابره بدله ورکول کیږي او چا چې سم کار وکړ نارینه وي که ښځینه خو چې دی مؤمن وي نو دوی به جنت ته ننوځي هلته به دوی ته بې حسابه روزي ورکول کیږي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. او ای قومه څه خبره ده چې زه مو د خلاصون لور ته بلم او تاسو مې اور ته بلئ. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تاسو مې دې ته رابلئ چې په الله کافر شم او هغه څه ورسره شریک کړم چې ما سره یې هیڅ علم نشته او زه مو برلاسې بخښونکي خدای ته وربولم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. یقیني ده چې تاسو مې کوم شي ته وربولی هغه لره نه په دنیا کې څه بله نشته او نه په آخرت کې او دا چې زموږ ورتګ د الله په لوري دی او بېشکه زیاتی کوونکي خپله دوزخیان دي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نو زه چې څه درته وایم ژر به هغه در یاد کړئ او زه مې خپله معامله الله ته سپارم بېشکه الله د خپلو بندګانو ښه لیدونکی دی. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نو هغه مؤمن الله د هغوی د چلونو له بدیو بچ کړ او د فرعون له کورنۍ بد عذاب را چاپیر شو. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. یعنی اور چې دوی به سهار او ماښام ور وړاندې کړی شي او په هغه ورځ چې قیامت شي حکم به وشي چې د فرعون کورنۍ تر ټولو سخت عذاب ته ننباسئ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. او کله چې دوی به اور کې ناندرۍ سره وهي نو ضعیفان به لویانو ته وایي موږ خو یقینا ستاسو تابع یو، نو آیا اوس تاسو له موږ نه د اور څه برخه ایسارولی شئ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. چا چې لویي کړي وي هغوی به وایي یقینا اوس خو موږ ټول پکې یو، بېشکه الله د بندګانو ترمنځ فیصله کړې ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. او څوک چې په اور کې دي هغوی ټول به د جهنم څوکیدارانو ته ووایي خپل رب نه مو وغواړئ چې یوه ورځ خو له موږ نه عذاب سپک کړي. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هغوی به ورته ووایي آیا تاسو ته ستاسو رسولان له څرګندو دلیلونو سره نه و درغلي؟ دوی به وایي هو راغلی وو. هغوی به ورته ووایي نو خپله تاسو یې راوبولئ او د کافرانو بلنه نور څه نه ده مګر بېلاریتوب کې. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. یقینا موږ د دنیا په ژوند کې هم د خپلو رسولانو او نورو مؤمنانو مرسته کوو او په هغه ورځ هم چې شاهدان دریږي. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هغه ورځ چې ظالمانو ته به د هغوی عذر غوښتنه هیڅ ګټه نه رسوي او دوی لره بلعنت وي او دوی لره ناکاره کور. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. او موږ موسی ته هدایت ورکړی او بني اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان وګرځول چې هغه د هوښیارانو لپاره لارښوونه او نصیحت و. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نو اے رسوله صبر کوه، یقینا د الله وعده رښتینې ده او د خپلې ګناه بخښنه غواړه او سهار ماښام د خپل رب له ستاینې سره د هغه تسبیح وایه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. بېشکه هغه کسان چې د الله په آیتونو کې ناندرۍ وهي له کوم دلیل پرته چې ورته راغلی وي د هغوی په زړونو کې پرته له هغه کبره بل څه نشته چې دوی وررسېدونکي نه دي. نو الله ته پناه وړه، یقینا هماغه ښه اورېدونکی ښه لیدونکی دی. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د آسمانو او ځمکې پیدا کول خامخا د انسانانو له پیدایښته زیاته لویه خبره ده، خو زیاتره خلک نه پوهیږي.
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او ړوند او لیدونکی نه سره برابریږي او نه هغه خلک چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي او بدکاره سره برابر دي، خو تاسو ډیر لږ درس اخلئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. یقین وکړئ چې قیامت خامخا راتلونکی دی، شک نشته پکې، خو زیاتره خلک ایمان نه راوړي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. او ستاسو رب ویلی دی چې ما در وبولی سوال به مو قبول کړم، یقینا هغه کسان چې زما له عبادت لویی کوي ژر به په سپکاوي سره جهنم ته ننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله ما غزاد دی چې تاسو ته شپه د دې دپاره پیدا کړي چې آرام پکې وکړئ او ورځ یې روښانه کړې ده. بېشکه الله پر خپلو خلکو پیرزوینې والا دی، خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. همدا ستاسې رب دی، د هر شي پیدا کوونکی، له هغه پرته بل وړ معبود نشته، نو تاسې کوم خواته ګرځول کیږئ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. همداسې به اړول کېدل هغه کسان چې د الله له آیتونو به یې انکار کاوه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله هغه دی چې تاسو ته یې ځمکه د تم کېدو ځای ګرځولی، اسمان یې چت او ستاسې صورتونه یې جوړ کړل، نو ډېر ښه صورتونه یې در جوړ کړل او له پاکو شیانو یې روزي درکړه. دا ستاسې رب دی، نو الله برکت والا دی، د ټولو مخلوقاتو رب. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هغه ژوندی دی، له هغه پرته بل وړ معبود نشته، نو په داسې توګه یې راوبلئ چې تابعداري مو ټوله هغه لره وي. ټوله ستاینه د مخلوقاتو رب الله لره ده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. اے رسوله، کافرانو ته ووایه یقینا زه د هغو شیانو له عبادت منع شوی یم چې الله نه پرته یې تاسې رابلئ، کله چې د خپل رب له لورې ښکاره دلیلونه راته راغلل او ما ته امر شوی چې د ټولو مخلوقاتو رب ته غاړه کیږدم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. دی هماغه ذات دی چې تاسو یې له خاورې پیدا کړئ، بیا له یوه څاڅکي مني، بیا د وینې له ټوټې، بیا مو د ماشوم په توګه راوباسي، بیا مو لویوي تر څو خپلې ځوانۍ ته ورسیږئ، بیا تر دې چې بوډاګان شئ او له تاسې نه څوک مخکې مري او تاسې پرېږدي چې ټاکلې نیټې ته ورسیږئ او د دې دپاره چې تاسې عقل وکاروئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دی هماغه دی چې ژوندي کوي او مړه کوي، بیا چې د څه کار حکم کوي نو یوازې دومره ورته وایي چې شه، نو بس هغه کیږي. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آیا تا هغه کسان نه دي لیدلي چې د الله په آیتونو کې ناندرۍ وهي، دوی کوم خوا اړول کیږي؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هغوی چې دا کتاب دروغ ګڼلی او هغه څه یې دروغ ګڼلي چې موږ له خپلو رسولانو سره لیږلي، نو ژر به وپوهیږي. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. کله چې په غاړو کې زندۍ او زنځیرونه وي راښکل کیږي به په خوټېدلو اوبو کې، بیا به په اور کې سوځول کیږي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به ورته وویل شي چیرې د هغه الله نه پرته معبودان مو چې تاسو به په خدایي کې د هغه شریکان ګڼل؟ وایي به هغوی رانه ورک شول، بلکې مونږ خو هیڅ شی مخکې نه رابلل. الله په همدې توګه کافران بېلاري کوي. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. دا مو په دې ده چې په ناحقه مو ځمکه کې خوشحالۍ کولې او په دې چې تاسې به لویي کوله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ننوځئ د جهنم دروازو ته، تلپاتې په هغه کې هغه د کبرجنو ناکاره استوګنځای دی. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نو ای رسوله صبر کوه، یقینا د الله وعده رښتینې ده. نو که تا ته څه ناڅه هغه عذاب در ووینو چې دوی یعنی کافرانو سره یې وعده کوو یا دې له هغې مخکې وفات کړو، په هر حال به دوی ټول موږ ته راګرځول کیږي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. او بېشکه موږ له تا مخکې هم رسولان لیږلي
چې موږ یې تاته د ځینو حالات بیان کړي او د ځینو مو نه دي درته بیان کړي او هیڅ کوم رسول ته دا واک نشته چې د الله له اجازې پرته څه نشانه راوړي خو بیا چې د الله امر راشي نو په حق به پرېکړه وشي او باطل منونکي به هماغلته په تاوان کې پریوزي. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله هماغه ذات دی چې تاسو ته یې څاروي د دې دپاره پیدا کړي چې په ځینو یې سپریږئ او له ځینو یې خوراک کوئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. او تاسو ته په هغو کې ډېرې ګټې دي او د دې دپاره هم چې تاسو پرې د خپلو زړونو تر مقصده ورسیږئ او په هغو څارویو او بیړۍ باندې تاسې بارېږئ هم. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. او هغه تاسو ته خپلې نشانې درویني نو د الله له کومو نشانو به منکرېږئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ایا نو هغوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي تر څو وګوري چې تر دوی مخکې کسانو انجام څنګه شو؟ هغوی په ځواک او د ځمکې د ودانۍ په نښانو کې تر دوی زیات تکړه وو خو څه چې هغوی لاسته راوړي وو هیڅ شی یې ترې ایثار نه کړل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نو کله چې رسولان یې له ښکاره دلیلونو سره ورته راغلل نو څه علم چې دوی سره و په هماغه خوښ پاتې شول او هغه عذاب ترې راچاپیر شو چې دوی به ملنډې پرې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. نو کله چې زموږ عذاب یې ولیدی ویل په ایک یو الله مو ایمان راوړی او کوم شیان چې موږ شریک ګڼل له هغو ټولو مو انکار کړی دی. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. خو کله چې زموږ عذاب یې ولیدو نو بیا یې ایمان راوړلو څه ګټه نه ورته رسوله. همدا د الله هغه دستور دی چې د خپلو بندگانو په هکله یې تیر شوی او هماغلته کافران په زیان کې پرېوتل. حامیم السجده مکی صورت دی او 450 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم دا کلام د هغه ذات لخوا نازل شوی چې ډیر مهربان ډیر لورونکی دی. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. د عربي قرآن په شکل هغه کتاب دی چې آیتونه یې د پوهیدونکو خلکو دپاره بیل بیل څرګند بیان شوي دي. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. دا قرآن زیری ورکوونکی هم دی او ویرونکی هم دی خو بیا هم د دې خلکو زیاترو یې مخ وګرځاوه او نه یې اوري.
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. او دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې له هغه څه نه زموږ زړونه په پردو کې دي چې ته مو وربلې، په غوږو کې مو دروندوالی او زموږ او ستاسو ترمنځ یوه پرده خنډ ده، نو ته خپل کار کوه، موږ خپل کار کوونکي یو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. اے رسوله ورته ووایه زه خو ستاسې په شان یو بشر یم، البته ما ته وحی کیږي چې ستاسې خدای یقینا ایک یو خدای دی، نو تاسې د هماغه لور ته ورسیده یعنی متوجه شئ او بخښنه ترې وغواړئ، او د مشرکانو لپاره لویه تباهي ده هغوی چې زکات نه ورکوي او له آخرته هم منکر دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. خو بېشکه کومو کسانو چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي د هغو دپاره نه ختمېدونکی اجر دی. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ووایا ایا تاسو حتما له هغه ذاته انکار کوئ چې ځمکه یې په 2 ورځو کې پیدا کړه او له هغه سره شریکان ټاکئ؟ هغه ذات خو د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. او هماغه ذات په ځمکه کې ټینګ غرونه پیدا کړل او برکت یې پکې واچاو او په 4 ورځو کې یې خوراکونه ور وټاکل د ټولو پوښتونکو یا غوښتونکو لپاره یو برابر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بیا د آسمان په لور متوجه شو او هغه لکه لوګی و، نو هغه او ځمکې ته یې وویل دواړه راشئ په خوښه یا ناخوښه، ویل دواړه په خوښۍ یعنی تابعدار راغلي یو. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. نو هغه بیا په 2 ورځو کې 7 آسمانونه جوړ کړل او په هر آسمان کې د هغه مناسب حکم واستاوه او د دنیا آسمان مو په څراغونو ښکلی کړ او ساتنه هم ده. دا د برلاسي ډیر پوه ذات تدبیر ټاکنه ده.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نو که بیا هم دی خلکو مخ وګرځاوه ورته ووایه چې ما له یوې سختې ټکي یعنی عذاب نه وویرولی لکه د عاد او سمود ټکه. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کله چې هغوی ته رسولان مخامخ او له څټه ورغلل چې یوازې الله نه پرته بل څه مه لمانځئ، هغوی وویل که زموږ رب غوښتي وای نو ملایکان به یې راکوز کړي وو، نو تاسې چې له کوم شي سره رالیږل شوي یاست موږ له هغه منکر یو. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نو عادیان چې وو په ناحقه ځمکه کې لویي وکړه او ویل یې چې څوک له موږ نه په قوت کې زیات دی. آیا دوی نه دي لیدلي چې کوم ذات هغوی پیدا کړل هغه ترې زیات قوي دی او هغوی به زموږ له آیتونو انکار کاوه. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نو پر هغو مو یوه تنده سیلۍ ورولېږله په هماغو شومو ورځو کې تر څو د دنیا په ژوندانه کې لا د سپکاوي عذاب وروڅکو او د آخرت عذاب خو حتما لا زیات رسوایي والا دی او دوی سره به څه مرسته نشي کېدای. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. خو سمودیان چې وو نو هغو ته مو سمه لار وښودله خو دوی له سمې لارې ړوندوالی غوره وګڼلو نو بیا د سپکاوي د عذاب یوې سختې کړکې راګیر کړل د هغه څه په وجه چې دوی به کول. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. او هغه کسان مو وژغورل چې ایمان یې راوړی و او تقوا به یې کوله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. او هغه ورځ در یاده کړئ چې د الله دشمنان به جهنم ته ورغونډیږي او دوی به کتار کتار کړی شي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تر دې چې دوی هغه اور ته ورشي نو په دوی باندې به خپل غوږونه سترګې او پوستکي شاهدي وایي په هغو عملونو چې دوی به کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. او دوی بخپلو پوستکو ته وایي چې ولې مشاهدي را باندې وویله وای به موږ هغه الله وغږولو چې هر شی یې غږولی دی او هماغه په ړومبي ځل هم پیدا کړي یاست
او ټول به هغه ته ورګرځول کیږئ. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. او تاسې د ګناه کولو پر وخت له خپل ځانه پرده نه کوله چې بیا به مو خپل غوږونه، سترګې او پوستکي شاهدي در باندې ووایي، خو تاسې دا ګمان کړی و چې الله ستاسې په زیاتره عملونو نه پوهیږي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. او دا ستاسې هماغه ګمان و چې پر خپل رب مو کړی و، کوم چې تباه یې کړ او نن تاوانیان وګرځېدئ. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نو که دوی صبر وکړي هم استوګنځای اور دی، او که عذر غواړي نو هم عذر نه قبلیږي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. او دوی ته مو دنیا کې څه ملګري ټاکلي وو چې د دوی مخکې وروسته ټول کارونه یې ورته شایسته کول، او د پیریانو او انسانانو له هغو امتونو سره چې ترې مخکې تیر شوي وو پر دوی هم د عذاب خبره ثابته شوه، بېشکه هغوی تاوانیانو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او کوم خلک چې کافر شوي وو یو بل ته یې وویل دې قرآن ته غوږ مه نیسئ او شور ماشور پکې جوړوئ، ښایي تاسو بریالي شئ. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. نو کوم خلک چې کافر شوي هغو ته به حتما سخت عذاب ور وڅکو او د دوی د هغو ډیرو بدو اعمالو بدله به ورکوو چې کول به. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. دا د الله د دشمنانو جزا ده چې اور دی، هلته د دوی دپاره همیشنی کور دی، د هغه څه بدله چې هغوی به زموږ له آیتونو انکار کاوه. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. او دا کافران به ووایي زموږ ربه د پیریانو او انسانانو هغه دوه ډلې راووینه کوم چې موږ یې بېلارې کړي یو، تر څو له خپلو پښو یې لاندې کړو چې هغوی دواړه تر ټولو ښکته شي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بل طرف ته بېشکه هغه کسان چې وایي زموږ رب الله دی بیا پر همدې ټینګ هم شي نو پر دوی به ملایکان را نازلیږي ورته وایي به چې مه ویریږئ او مه خفه کیږئ او په هغه جنت خوشحاله اوسئ چې وعده یې درسره کېدله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. موږ د دنیا په ژوندانه کې هم ستاسې ملګري یو او په آخرت کې هم او هلته به ستاسې دپاره هر هغه څه وي چې ستاسې زړه یې غواړي او په هغه کې چې څه غواړئ هغه درته شته. دا مېلمستیا ده د ډېر بخښونکي ډېر لورونکي الله له لوري. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او تر هغه زیات غوره وینا والا څوک دی چې د الله په لور بلنه کوي نیک عمل کوي او وایي چې زه له مسلمانانو څخه یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او ښېګڼه او بدي نه سره برابریږي. بدي په هغه څه ایساره وه کومه چې ډېره غوره نیکي وي نو بیا به هماغه کس چې ستا او د هغه ترمنځ دښمني وي لکه یو مهربان دوست داسې شي. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. او دا خصلت پرته له هغو چې صبر یې کړی وي بل چاته نه ورکول کیږي او د لویې برخې والا نه پرته یې بل څوک نشي موندلی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او که د شیطان لخوا څه وسوسه درلوېدله نو الله ته پناه وړه بېشک هماغه ښه اورېدونکی په هر څه پوه دی. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. او د هغه له نښانو څخه شپه ورځ لمر او سپوږمۍ ده مه لمر ته سجده کوئ او مه سپوږمۍ ته او صرف هغه الله ته سجده وکړئ چې هغه ټول یې پیدا کړي دي که چیرې تاسو یوازې هماغه لمانځئ. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. خو که بیا هم دا کافران لویی کوي نو کوي دي ځکه چې کومې پرښتې ستا له رب سره دي هغوی شپه ورځ د هغه تسبیح وایي او ستومانه کیږي نه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. او د هغه له نښانو څخه دا هم دي چې ته ځمکه وینې چې وچه یعنې شاړه ده خو کله چې موږ اوبه ورباندې واورو نو سره وخوځېږي
او راوسپړیږي. یقینا هماغه ذات چې دا یې راژوندی کړه حتما د مړو راژوندی کوونکی هم دی. بېشکه هغه پر هر څه قادر دی. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. یقینا هغه خلک چې زمونږ په آیتونو کې باطل ته کوږوالی کوي له مونږ نه پټ نه دي. آیا نو څوک چې په اور کې غورځول کیږي هغه غوره دی که هغه څوک چې د قیامت په ورځ بېغمه راشي؟ څه چې غواړئ هغه وکړئ، هغه ستاسې په هغو کارو چې کوئ یې ښه لیدونکی دی. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بېشکه څوک چې په دې ذکر یعنی قرآن کافر شول کله چې ورته راغی هغوی هم پټ نه دي، حال دا چې هغه یو ډیر قوي کتاب دی چې هغه ته باطل نه له مخې ورتلای شي نه له څټه د حکمت والا ستایل شوي خدای له لوري نازل شوی دی. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. اے رسوله تا ته خو بل څه نه ویل کیږي پرته له هغه چې له تا مخکې رسولانو ته ویل شوي وو. یقینا ستا رب خامخا بخښنې والا هم دی او د دردناک عذاب څښتن هم دی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. او که موږ دا قرآن د عجمی ژبې قرآن ګرځولی وای نو خامخا به دوی ویلي و چې د دې آیاتونه ولې څرګند نه دي بیان شوي. آیا کتاب عجمی او رسول عربي؟ ووایه دا د هغو خلکو لپاره چې ایمان یې راوړی هدایت او شفا ده، او کوم کسان چې باور نه کوي د هغوی په غوږونو کې دروندوالی دی او هغه قرآن پر دوی ړوندوالی دی. دوی داسې خلک دي لکه چې د لرې ځای نه آواز ورته کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. او بېشکه موږ موسی ته کتاب ورکړی و خو په هغه کې هم اختلاف وکړی شو، او که هغه خبره نه وای چې ستا د رب لخوا مخکې ټاکل شوې ده نو خامخا به یې تر منځه پرېکړه شوې وه، او یقینا دوی له هغه نه په یو پریشانوونکي شک کې دي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. چا چې نیک عمل وکړ نو د خپل ځان د پاره دی، او چا چې بد وکړل نو هم پر هغه دی، او ستا رب پر بندگانو ظلم کوونکی نه دی. صدق الله العظیم.